قل ان كانت ويا کچریوی لکم الدار الاخرت تاسو د پاره کور د آخرت عند الله د الله پنیز خالصتا من دون الناس خصیت سرا سوا د نورو خلقنا فتمنوا الموت نو تاسو ارزو کړئ د مرګ ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی ولن یتمنونه هیڅ کله به ارزو نکړي دوی ابدن همیشه بما په سبب د هغه قدمت چې وړاندې لګلې دي ایدیهم د دوی لاسونو والله الله علیم خپوی دی بالظالمین فظالمانو ولتجدنهم خامخاب بیا مومیت دوی احرص الناس علی حیا زیات لالچان د خلقنا په ژوند کې ومن الذین او له هغه خلقنا اشرکو کوم چې مشرکان دي یودو احدهم غواړي هر یو لدوینا لو یعمر الف سنه چې کاش کې عمر ورکړي شي دوی ته 1000 کاله وما هو بمزحزه او نه دی خلاصونکې د دینا من العذاب ان يعمر د دې عذاب نه چې راوګد شي عمر ورکړي شي والله الله ګوري بصیر بما يعملون کوم چې دوی کوي قل اویا من کان کوم چې وي عدو لجبريل دښمن د جبرائیل علیه السلام فعنه بشک چې هم هغه نزله چې نازل کړی دی قرآن علی قلبک ستا په زړه باذن الله په حکم د خدای مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کوي د هغه کتابونو چې د هغې نه وړاندې وو او وهدن او هدایت و بشرا زیر دی للمؤمنین مؤمنانو دپاره من کانا سوک چوی عدو لله دښمن د الله و ملائکته او د هغه فرښتو و رسوله او د هغه رسولانو و جبريل او د جبريل علیه السلام و میکال او د میکال علیه السلام فإن الله بشکل تعالی عدو للکافرین دښمن دی د کافرانو ولقد انزلنا او مونږ نازل کړه دوی باندې الیک ستا د طرفه آیاتونه بینات ښکارا وما یکفر بها او نه کوي انکار د دینا الا الفاسقون مگر بدکاران او کلما ای هر ځلی احدو چې وکړی شي له دوی سره احدن څه وعده نبذه نو وی غورځول هغوی فریق یو ډلې منهم لدوینا بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر د دوی نه ایمان نه لري ولما او هر کله جاءهم چې راغله دوی ته رسول من عند الله یو رسول د الله د طرفنا مصدق لما تصدیق کوونکی وي د هغه څه معهم چې دوی سره دی نبذ فریق من الذین نو وی غورځول یو ډلې د هغه خلقونه اوتو الکتاب کومو ته چې ورکړی شوی وو کتاب الله د الله کتاب دی وراء ظهورهم وروستو شاګانو خپلونه کأنهم لکه چې دوی لا یعلمون نه پوهیږي واتبعوا او پیروي وکړې له دوی ما تتلو الشیطان د هغه څه چې لوستلو به شیطان علی ملک سلیمان په بادشاهي د سلیمان علیه السلام کې
وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولكن الشیطان لیکن هم شیطانان کفرو چې کفر کړي يعلمون الناس او خودلیو دوی خلقو ته جادو يعلمون الناس السحر خودلیو دوی خلقو ته جادو وما انزل او هغه چې نازل کړي شوی وو علی الملکین په دوو فرښتو ببابل په بابل کې هاروت او ماروت باندې وما يعلمانی او دوی په هغه نخو هودلو من احد هیڅ یو کستا حتی تر دې یقولو چې وویل دوی ته انما نحنو چې مونږه خو فتنتن پازمیخ کیو فلا تکفر پس مکافر کیږي فیتعلمون پس دوی به زده کولی منهما د دې دواړو نه ما یفرقون چې جدایي به راوستله پاغوی به پاغی سره بین المرء و زوجی پمنځ د سړي او د هغې ښځې وما هم بضارین او دوی نو چې ضرر رسونکي وو په دې سره من احد الا باذن الله هیڅکله چې بغیر د حکم د الله نه ويتعلمون ما يضرهم او دوی به زده کولو هغه څه چې ضرر به رسول دوی ته ولا ينفعهم او فایده به نه رسول دوی ته ولقد علموا او بشک دوی پویو لمن اشتراه چا چې واخیستله هغه ماله جادو فی الاخرت نشته هغې دپاره په آخرت کې من خلاق صحیحه ولبعث او ډیر بد دی ما شرو به هغه څیزه کوم چې په بدله کې وي په خرج کولو به انفسهم خرج کولو د دوی په خپلو ځانونو لو کانو یعلمون کاش چې دوی پوهېدلی ولو انهم او کچری دوی آمنو ایمان راوړی وی واتقو پرهیزګاري کړې وی لمثوبة نو دا ثواب من عند الله له طرفه د خدای نه و خیر ډیر غوره و لو کانو یعلمون کاش دوی پوهېدلی